قریشي وایي افغانستان ته د مرستو لیږلو ځانګړی دهلیز مو جوړ کړی. جزئیات هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د یونیسف ادارې له اجرایي رئیس سره د افغانستان بشري ناورین ته د رسیدګۍ په اړه خبرې کړې دي. قریشي په دې لیدنه کې ویلي چې د نړیوالو روانې بشري مرستې د افغانستان لپاره تلپاتې نشي کېدای او غوره ده چې بانکي کانالونه فعال او د افغانستان کنګل شوې بانکي زیرمې پرېښودل شي. پاکستاني وزیر دا هم ویلي چې افغانستان ته یې د بشري او اقتصادي مرستو د لیږد ځانګړی دهلیز جوړ کړی خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. پاکستاني رسنۍ وایي چې د یونیسف مشر یې د افغانستان بشري ناورین ته د هېواد د رسیدګۍ د هڅو له امله مننه کړې ده. پاکستاني چارواکي دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې دغه هېواد له څو ځلې محدودو مرستو پرته له افغانستان سره کومه د ګډ مرستې کړې. تازه د پاکستان د استخباراتو د پخواني رئیس اختر عبدالرحمن په اړه د سویس بانکونو افشا کړي چې د شوروي اتحاد پر وړاندې د افغان جهاد لپاره د نړیوالو مرستو 12 میلیونه ډالر یې په سویس کې د خپلو زامنو اکاونټونو ته جمع کړي وو. قدرمنو تاسو د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ نظریات مو کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.